مرګرو د چاینا ساينسدانانو بیا یو داسې تجربه کړې ده چې په دې ټایم کې چې کوم ترقی یافته ملکونه دي نن سباني دور کې امریکا، فرانس، یورپ، جاپان، هغه ټول په دې ټایم کې د چاینا د تجربې ته حیران پاتې دي. ولې چې چاینا یو داسې تجربه کړې ده چې ستاسو دماغ په بالکل کار پرېږدي. چاینا اوس یو داسې ریل ګاډی جوړ کو چې کوم په 2 سکندو کې 900 کیلومتره سفر طی کوي. یعنی تاسو سوچ نشئ کولی چې دا څومره های سپیډ دی. دا د چاینا یو یونیورسيټي نېشنل یونیورسيټي اف ډیفنس ټیکنالوژي دا غي ساينسدانانو دا یو تجربه کړې ده او هغه په دې تجربه کې کامیاب شوي دي چې 400 کیلومتره یو ټریک باندې هغه یو ګاډی کې خو د کوم ګاډي وزن 1 ټن وو. چې کله هغه ګاډی دوی په دې پټلۍ باندې کې خو او بیا چې کله په دې ګاډي باندې تجربه وکړه نو هغه په دغه تجربه کې کامیاب شو. کامیابی سره دغه ګاډي 900 کیلومتره سفر طی کو صرف په 2 سکندو کې. یعنی د انسان سوچ کې بالکل کار پرېږدي چې کله د چاینا ټیکنالوژي طرف ته غور وکړي. اوس په تاسو دا سوچ کوئ چې دا سفر اخر دومره تیز دا څنګه طی کولی شي یو ریل ګاډی. ګورئ مرګرو دا فلحال یو تجربه ده او دا ریل ګاډی چې د دې بل حساب کتاب دی دا د نورو ریل ګاډو نه بالکل مختلف دی. د دې ریل ګاډي لپاره چې کوم پټلۍ اچولې شوې ده هغه د مقناطیسو ده. په هغې کې مقناطیس دي، میګنیټس دي پکې او هغې نه بعد د ریل ګاډي چې کوم لاندې سایډ دی هغه هم ټول د میګنیټ نه جوړ دی، د مقناطیس نه جوړ دی. تاسو ته پته ده چې د مقناطیس دوه رخه وي. یو رخ د مقناطیس داسې دی چې هغه انخلي او بل رخ داسې دی چې هغه دیکه ورکوي. تاسو به دا تجربه کړې وي او که نه مو کړي بیا یې وکړئ. په دې طریقه باندې دا سیټ اپ جوړ دی د ریل ګاډي. دا ریل ګاډي په پټلۍ باندې ناس نه وي څنګه چې دا نور ریل ګاډي وي د دوی ټایرونه وي خو دا ریل ګاډي داسې نه دی. د ټایرونه نشته بلکې دا په هوا کې سفر کوي. ولې چې دلته ټول مقناطیسي سیستم دی. پټلۍ کې لاندې چې کوم مقناطیس لګېدلی دي او هغې نه بعد د ریل ګاډي د لاندې چې کوم مقناطیس لګېدلی دي نو دلته یو مقناطیسي میدان جوړ کړي دا ټول پروسس. په دې کې یو داسې انرژي سیستم جوړ شي چې دا ریل ګاډي دومره سپیډ لپاره مجبور کړي. زه درته بیا وایم چې دا ریل ګاډي پټلۍ د پاسه سفر نه کوي بلکې دا ریل ګاډي په هوا کې سفر کوي. دا خبره یاد ساتئ. او دا دومره های سپیډ دی چې دومره سپیډ په دنیا کې نشته. دا سپیډ د فایټر جیټ د مقابلې سپیډ دی. یعنی فایټر جیټ څومره تیز دي څومره تیز سپیډ دی دا ریل ګاډي بالکل همغه سپیډ سره سفر کوي. دا ریل ګاډي بالکل د فایټر جیټ د سپیډ عمره سپیډ لري او هغه سپیډ سره سفر کولی شي. یعنی تاسو سوچ وکړئ چې په 2 سکندو کې 900 کیلومتره سفر دا سفر دومره غټ سفر دی چې په 2 سکندو کې ډیره مشکله نه بلکې ناممکنه خبره وه خو دا اوس چاینا حقیقت کې بدله کړه. فی الحال دا یو تجربه ده او په مستقبل کې نېشنل یونیورسيټي اف ډیفنس ټیکنالوژي والا چې کوم ساينسدانان دي هغوی دا ویلي دي چې په مستقبل کې به د دې باقاعده آغاز کیږي او په دې کې به انسانان سفر کولی شي. تاسو سوچ وکړئ چې یو داسې دور را روان دی یو داسې وخت را روان دی چې دومره غټې فاصلې به په سکندونو کې انسان طی کولی شي. او دا وخت لرې نه دی. په راتلونکي 2-3 کالو کې به دا هر څه حقیقت کې بدل شي او دا هر څه به رښتیا ثابت شي. فی الحال دا یو تجربه وه او په دې تجربه کې د نېشنل یونیورسيټي اف ډیفنس ټیکنالوژي ساينسدانان کامیاب شو او په مستقبل کې به باقاعده د دغه ټرین آغاز کیږي او په دې کې به بیا خلک سفر کولی شي. ستاسو د دې ټرین په اړه نظر څه دی؟ خپل نظر را سره په کمنټ کې شریک کړئ. دا ویډیو خامخا شیر کړئ. د نورو معلوماتو لپاره زموږ د آی ډي فالو هم کړئ. والسلام.